څوک له بوسه بوسه کوي که سرې پخ کړي راوړه که نه نو څه به پاخه کړو صرف ټیپر دي نو برباد کا ولې مې ستړي شو په سوداګانو باندې او چې تپوس کې د ټیپرو نه غیر څه پخوئ نه هغه بله نه ده بله ښه ده چې د مالټا کله یې پلار راشي کله یې خورایي راشي بس هر څه ولې ګوتې کې وتړي پلو کې ورویلېږي ورکره ته ماته وې ولې نه دا تاسو بیا څه غیبتې چالو کړي دي ګوره ښځې سله مې خیر ته کېنی چې بله را سره جنډۍ او په سړک باندې شانده غواړم دا چې ما بله سودا راوړله تا څه کړله دا وایي دې رور له ورکړله ویلېږله دا غول خوري ما زما ورور دونه مالداره دی که نه چا بل ورځ هغه 15,000 روپۍ راله راکړي مړې نو چې ستا رور مالداره وې ته به یې ماله راکولي ما خوار پړق له به راکولې ګډې وډې مه وایه تا چې هغه پیسې هغې موله ورکړي دي څه چلې کړو پیسې چې دې ایښې وې اکشته دروغ وي دی پټۍ دا په ما باندې خبرې راړئ او اوس به ووایم بیا به خلک وایي چې په مشرې ښځې باندې لاس اوچت کوو دا څه وایي نه دا دروغ وایي ما د پلار 13,000 روپۍ رالېږلې وي په دې به کور کې ځان له څه جامې مامې والې څه به دا خو بالکل دروغ وي ما بله ورځ که تو پلار یې په سره خوشو ټماټر یې په قرضو ګوره راواخیستل مالټې یو خبره کوم دا خو زه خیر دی ساده باده د کلي ښځه ده ته خو د ښاري ښځې په کار و چې په تا کې خو لږ شانتي عقل وې اوس دې څه پخ کړي دي که نه څه مې پخ کړي ما ویل ته به لاړ شي تیاره روټۍ به روړې ورشه چپړې راوړه مړې بیخ او بنیاد دیله څوک چې دوه ښځې کوي که نه خدای دې د هغه هم پور او نغرې دواړه روغ ورځئ بس ښه دې وکړه دا ویلې کېنه دا واچوه روم کاږه دا څه دی کومې چپړې دا واچه دا نوي هغه سره خوند کې دا لري که دا صحیح نه بیا هغه واچوه دا نوې چپړې دي دا مې پلار راوړي یو ښځې دروغ وایي دی نور د جوما نه راپټې کړي دا دروغ وایي یو جوړه راوړه ده چې اوس یې واچوم دا به اچې په دې ځای کې واچوم دا چپړه له دې سر ته نیسم دا پړوخ که دا خو شلېدلې چپړې ولې پلار کور کړي دي تاله او زما پلار دله نوې جوړې چپړې راوړي زه داسې کار به وکړم یو بستاره دی دا بیا هم څه غویمه جوړه کړې کور سلام کې علیکم لالا ښه مې درته ویلې چې خلاص مې کړه دې غمونو نه خو په خپله دې ځان ساتلی دی موږ دې په شرمونو باندې وشرمولو نو تاسې نه ډبوله چې دوه راله وکړه که نه ما له خو نه کوله ما سره خو دې پلار دومره زیاتې کړې که نه په دې کور کې چې به ته ګورم نو ځم چې قرضدار یې راته ناست دی وره لالا ښځې خو د خپو چیترې دي نو څه پې وکړم دا فیصلې خو د بره نه کېږي نو چې تورې دي که نه په خپله دې دوه جوړې پخو کړي او زه خپې دې خپې ګرځم یاره دا اوس په ما د الله رحم دی چې تا لې الله نه درکوي او ما لې دوه راکړي نو زه څه وکړم بالکل دا خبره دې صحیح وکړه خو دونه دې ورته عقل نه ښودلې چې مشر لیورم راغی په دې کټ کې خو ته ځای پرېږده که یاره زموږ کېنه پخپله په کټ جګړه ده پخپله وې مونږ ته ځای پرېږده ته ورشه داسې کار وکړه زینګو ولې راواله ته لاړ شه څه چې اوبو هم وله وکړه منډه زه نشم ترې ورشه به ورله دغه شان لږ سړیتوب یې زده کړه لږ عقل یې زده کړه مړه لالا زه درته یو خبره وکړم ورکه که د دوی په خبرو کې مه راځه د اوبه ځان له پخپله اوس کا دا ثواب به دې پخپله وشي منډه کړه دغه حال دی که نه ویم دې کور ته چې راننوځم که نه ته ورشه یو ټوپۍ ته باید د مرۍ نه چا نیولې یم ټوپۍ خو څښا ده په قهر د باچا ته چې څښا ټوپۍ دې راله راوړي دا راته ووایه چې څه پخ کړي دي ګوره لالا هېڅ هم نشته دی په ایمان کسې هم پخ کړي په کور کې زه پکې پخپله باندې بي راکاږم بل دغه رټېنډو نه بي لګي یعنې چې تاسو ماران یې خورې ټوپۍ به لو وینځي او دا په سر کا صحیح ده جب شي چنګړ د ځان اساس کړی دي راځه راځه کوه یو دوه دیوالونه کورې که نه اوس به ته ټینګ شه زه راځم دغه قسمه ده په دوو کې چې ستا نشته اوس زه څه وکړم دا تندی دې خوار دی وایم پلاره دومره زیاتې دې راته کړې که نه ستا خو کېښودل دي په ځمکه کې او د پاسه رانه بیا کم کور مې نه دی پرېښی خلکو به نه ته ویل مرچکې خاندې او اوس ته خالي مرچکې وایي نو هغه به ته پیسې وایي غله کېنه غله زه دې راله پوه ولې په کړی ما کې څه چل دی د ده نه بادرنګ یم او دا وګوره داسې ډړی ټولې ته به وایې په واپېټۍ کې د روشنۍ کارتوس جوړوي زه د ده نه په څه کوم یم وګوره ما دا خبره یا خو به دې دواړو له کړې وې یا به دې ما له دوه نه کولې او داسې کار وکړه زه خو ویم دواړه په پنجاب کې به دلالانو خرڅې که زماتې دا دماغ په ارام که سړي ډېر بېغیرته سړی نه ده هغه واچوه ډېر بېغیرته سړی اوبه راوړه بچې دې کې یخ اوبه راوړه دا بوتل دلته پروت دی په کباب په کباب بیا خرڅ کړو ویم په قبر باندې ټوپونه وایي ټوپونه غم مه کوه ای ته څنګه تللی وي زه تللی وم ما ځکه سودا به راوړم چې خیر مې وکړو نو ټماټرو خو د اسمان سره خبرې وي په 300 روپۍ کیلو ما د غریب د خوراک نه دي بس بیا کښېنئ له هر شکر دی خدایه زه خو لاړم د سبدلي به مالې خیرات و او ځان مې پکې موړ کړه که خیر اوس پکې شرمېږئ نوم دې راله ګټلی دی چې په کم دغه ځم نو ما ته وایي مرچکې خیرات کور څنګه دی
اوس خو د راځو نوم ګټلی خیرات کوره اما پلاره خبرې راته مه کوه د پلار به وي ډېر دغه کې اوس دومره زیاتې خو چې کوم دی پیرغون ځل طلاق یې م نه و کړی هلکه خوله دې ګورې یم سمه خوځه وه خوله دې یو ټوس په ده نه وباسم چې دا مرګ ته نه وزګار کړمه دغه ځای کې غلی شم که نه د پلار به وي ډېر خاطر کوي چې کاپیره مي نو بس څه به وکړم نو زما ځان له جامو د عزتو څوک نشته دی دغه شان په دې کوڅو کې ګرځم او دا خیرنې جامې مې چا سره غم قادي کولی شم وا خور کړی دی که وینځ دې بېدله که نه ځکه چې تاسو مې راوستې ته په آرام کښېنه ویم چې ما لرې دوه کړی وې که نه اوس په دې خپل عزت پرې کور کې لیدلی په اوږه به مې ګرځولې په اوږه او غریب پیړه نه کړم عزت چوس به عزتي یې مرچکیه یې مرچکې داسې کور دې خوار شي دا وار مې ورته نه دی ډبولی او چې ستا تپوس مې وکړو چې مرچکي د ښځ وایي چې نه 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 ګورې کور ته راننوځې نه نو د څه پرېښي ټول عمر پردي خیراتونه خوړې دله څوک ښځه ورکوي څپقونه ولا خولې کې مې ورټوم به مشر دی مشر نو زه ورته لګم زما پلار دی زما هم د پلار په ځای دی تاسو ته خو بیخي عقل نه دی ښودلی دغه خاوند ته دې وینا کومه چې د کور نه دې ورکه کړي یا به ته یا به زه ولې به یا ته یا به زه دا کور زما دی چې زه غواړم تاسو ټول هم شړلی شئ ما پسې لیکلی دی پلاره ټول شو خدای تباہ برباد که دا مې نه تا پسې لیکلی نه دا خو د خانانو کور دی بله اوس به م ته شړي ټول کلی م راته تماشه کړی دی خدای تباہ برباد که یاره پلاره ته خو مشر سړی کم از کم تا خو به ورته لږ عقل ښودلی وی که نه هغه کې عقل خم دی خبر کې خپې دی او هغه هم دا الټه پلټه خبرې کوي د وخت د سر نه دې کار الټه کړی دی پلاره او دا کش کړی چې را پټسار کړی ده دا اچوه یو ښځې خو بس دواړه مې دا درته نیسم واچوه دا واچوه په شرمونو د شرمۍ په شرمونو دا نوې چپړه واچوه سړیه دا ما رسول دا د دې خبرې کړې دي دا وړې چپړې دي سړیه دا وکړه پلاره لاړم دا شرمېږه پکې اوس ورته ټینګ شه شرمونو د شرمۍ دا شلېدلي دي دا به واچوم دا به اړو راځي. قیامت خو نه راځي که نه اجت سره وکاږه دا موکاږه دا به نه وکېږي او دواړه لارې همداسې لاړ شه همداسې لاړ شه ما ته پته وه تاسو مانه توت کړي بګا جوړوئ زه به دغه واچو چپړې. ګرځم نه واچې. پلاره ما خبره واوره وی وخت سمه همداسې کېږي د ښځو د دغه سره شوی دی دا ترې رانه ډله جوړ کړې دا وکاږه که نه یا ښځې دا له دې کمیز ته وله زه به کوم دا به واچم خیر دی چې سبزي دله راوړم که نه همداسې لاړ شه بس ځه زما د دې خاوند نه به سمه شي ښه تا خو رښتیا هم که تاکیه کلي عقل کم دی دا ډېره ده شرمېدلې زه ولې شرمېدلی یم ګنجې لا خو دې ستر د دې کتلي دي دا تاسو په لانجو کې د مونږ ډېر وخت لانجې او دا مو دغه کړی دی که نه ته چېرته ځي مرضي ګرځم به راګرځم هم دا غوبله ماچولې هغه هم د دې کور نه خفګان باندې ولېږل بس زه ولې د کور نه به ګورم ټولې ګورې وباسم بس اوس د میزوبه اوس د میزوبه دا میزوبه ماته خدای ستړی کو ته کښېنه بلې ستا د لاسې ریښه مې ویښته مې پاتې نه کړه مخه به وي ته خو زما خور وي باندې خفه کېږي دا تاسو راښکل که نه زه خو راته یم چې اصل د درغنو جنګ کوه ته د رښتیو جنګ کې که نه دا ګوره سم سړی درنه جوړ شوی دی ټکي ویښته مې هم پاتې هغوی کومې سپږې دي داره کې لږ اصل خو وینځه که نه هغه چې صابون نه وړي که نه زه خیر دې ما سره شیمپو شو زه بیا به پیو وینځي صحیح ده صحیح دی ما عثماني ته ویلو پیکج رادو که دا د پیکج هم ختم شو چې د موبایل کې پیکج نه وي الله که د موبایل السلام علیکم څنګه چل دی خورې څنګه یې وروره خیر وای، ټیک ټاک. کښېنه راځه بره کو خطر بس کښېنه بره که نه خو یاره خو بیخي عقل نشته دا راته ووایه څنګه چل دی عثماني سره خبرې مبرې خو نه کوي تنګۍ را تنګۍ خو دې نه هغه بله خو بلې نهور کې ته ولاړې او نو دا دارونه نه دي ته خو په ایمان کو موږ له دونه سره وړي اورونه سم سنډاګان دی بل په ایمان چې بلار دي خلکو دیوالونه دوه درې را دیوالو غټیږي ورځ ته ورځ د دنیا رسو د لګي تا موږ ته لږ سمران کړو خو خبره ده ما درې مورز د روټۍ نه د خوړل نو تاسو له بس درولېږم دغه چل دی کنه الزام هم پتا لګي یو پلار ورونه له یار سره وړل زره دوی کار دی ستا رور خو بیا راغلی راځي به د خور کور دی ولې او ته د مونږ په سر شیطانیه کې اوس په یوه بیا پنډو کې تړلي خدای دې وشرموه هغه دا دې رالو ما ته ویل پیسه درله وړمه اوس ځي واپس دا هغه سړی راشي زه ولې ویم خان را دې شي ځه چې څه کولی شو څه راغلی خور کو مې تاسو لرم تا ته چا څه ویل ترورو ولې خدای دې تباه کړه تا دې ترور ښکارم سره تخکار د دې خو چې واده د دونو مو د دې مخکې لاس کاله مخکې د دې ساواده شو نو زما واده شوی نو دلته اوس هم جیړ یم ښه زوړه السلام علیکم څنګه چل دی خیر دی جوړ بیا د رزق په وم اسمان شو کښېنه کښېنه مطلب دې څه دی ولې مطلب مې دا دی چې ښه یې وکړه چې راغله خلک د خور که رضي راځي خو په ورځ کې نه خپېري خو نه که نه یو ځل راشي خفه کېږم زما دا یو ورور دی که رالو څه چلو شو
یاره ستا دا یو ورور دی نو یو ورور دی په دې موږ دوست پیغمول راوستي دا خو د رزق دشمن دی په تیری خو لکه د غواګانو سټي دا خپل وروڼو لرم کومه چې هغې هم راشي واه اوس راپسې اټي راولو میږي راولي ورونه دې راوغواړه خو څه درک درک لګي که نه زه خوا سره راته وشم ما لږ یخ اوبه وڅښم ځمه خدای ته وګورئ لږ غلي شئ او ښځې ما ته وګوره تا خو یو ورور دی خو چې کښېني نو په ناسته باندې وخوروي هغه بل په ځمکه باندې ښکاري نه پرېږده مه کوه په ایمان ګورې نشته د ټول هغه ګډوډ دي چې زه درته وایم دې ته وګوره دا لا څنګه شی دی نو زه څنګه شیم او ته څنګه شې وایي زه څنګه یم شکر ته ډېر نه ښه یم ها هسې دې ورور ته دې وګوره تا ته وګوره وګوره که نه رور مې زما نه خو زه د رور نه بېغیرته څه ورته وایه که نه مېلمه راغلی یم او دا جګړې د څه که یو څو پړقې وباسه زما مېلمه خو هغه یي که نه چې میاشت بعد راشي 2 میاشتې بعد راشي چې د ورځې نه خپېرې راځي ته خو مېلمه څوک نه نو خامخا چې وروره تاسو ورځ کې شپېته جګړې کوي کله سر لګي کله خپلې کوي نو تپوس پرې نه کوم نو بس د شکار وکړم نو بیا به ستا دی را خوله ماته کم بیا به وروستو دی را ماته ولې به معلوماتې یاره تا ښځې سره دونه ژبه ده ته کېږه دا موبایل کېږه کومه د مارونه به هم راشي نه نه ګوره ښځې ته ولې په خبره نه پوهېږې ستا دا یو ورور دی هغې خو بلا رونه دي کرالې په ایمان د رزق بېتبري کړي ګورې ولې مطلب دې څه دی زما ورور شکر دی مور دی دا پس مور دی مړې بس پرېږده دا خبرې کور مې خوړلی لکه کور مې خوړلی خو نه سمه بازه وه ما نه دې خوړلي دي چرګ مې خوړلی تیتي ته خوړلی تیتي په چرګ کې خو برخې تا څه خوړلي دي تیتي وړوکې ته وایي ماشوم کلي کې پارم دی ما ته یو دادا نه پوښته ته ماشومان خو یې سړي خورې ای زما ورور پورې خندا مه داسې کوه نه وایم ګوره ښځې هغه جینۍ لاړله خفه دې کړه اوس به راپسې هغه د بډخېرې هغه میلو راولي ګوره نه به دې کول ده تاسو ته اړ ډېر غم دی ورشه روغه ورسره وکړه راځئ که که نه هغه دې ښځه ده ولې زه دې ښځه نه یم یاره دواړه مې خو بیخ او بنیاد دې که بل ځل دې وویلسته که نه بیا به ګورو دا چپړه دې سر ته نیسم چوپ شه بس خیر د جګړه مه کوه او په دې مې فکر تا ځان سره سغاړه غوټه راوړې ده که نه خالده ها لالا ما یې دا صوبېدار به غټ شي 1,20,000 روپۍ په دې اجاره ورکوم په دې ځمکو زه درب په دې ته 1,00,000 ورکړه لالا مړه لالا د خدای خاطره که په دې ډېرانونو دې راله کلمې راویستې چې دا غسل څه دې خو په ګاډۍ کې راواچې دلته یې واړه څه تو میل نه راچلو دا کار دی دا پیسې ما نه راچې زه پې له کاروبار صحیح روان کړم خدای دې بیخ ته زمیندارو وباسي ډېر راله مړه سپین ګیری به لالا مال موبایل والا آیفون په 2 لک روپۍ کې زه په ټیک ټاک کې مشکار په ځان جوړ کړم هلته ډېر ښایسته دی چې پکې ښایسته باندې ختمه دی نور سمل قرآن کو ته ماته دا ووایه ما لالا زما آیفون موبایل ښکلی ښکلی کیمرې دې نور سمل قرآن کو هلو الو السلام علیکم لالا وعلیکم سلام ها خورې لالا تاسو خو د ماړو تپوس نه کوئ چې خور مو شته او که نشته دلته په ما ډېر ظلمونه کوي دي بس مور چې مې مړه شوې بیا دا څومره راغلی نه دی ها درلمه ها صحیح ده راځئ صحیح ده بدار در روانې ما دغه درې واڼې زه صحیح ده در روانې ما ها زه صحیح ده روغه ده اته شه لکه څه چل دی لالا پاتې وي دوه جوړې روړي دي د څه دوه جوړې جامې یې روړي که نه نه د خوراکي تارې څه خلک چې خور که راځي تش دي څنګه د ما دې غوږ کې لږ اوبه تللي زه ډاکټر له ځم صحیح ده ورشه ولې نه ځه بیا بس زر په خیر خو بیا راشه راځي په خیر څه لکې بیا زر راشه روټۍ زه نه دا خو دې خو یې کوه صحیح ده ژوندی دی خو دې ته خو تلا باید ماشي ولې نه زه لاړه ما درته سول چې زر راځه ورځ درته خبره وکړم ما چم ګاونه مړه مې ټولو درولې دي په ایمان چې دغه کتیدې شي کورنۍ د نه جوړ شي په شرمونو باندې مو شرماوه نو څه وکړو نو داسې کار وکړو چې دا جنګ جګړې مو کوي اتفاق خپل منځ کې وکړئ یو بل ته خوریانې وایې موږ یو بل ته خوریان نه لرو چې ته سړی شې ته خو سړی نه یې زه څه وکړم ته څه وکړې ته کور کې خرچه ورکوه ته کور ته ښکلې سودا راوړه ته زموږ جامه جوړه پوره کوه موږ به ولې جګړې کوو ته زما منه موږ به ولې جګړې کوو په ایمان درته وایم ښځې تاسو خو دواړو د یو واده عمره شور جوړ کړی او کریمان خو تاسو لکه زه په بالټوم راوړم که نه نو ستاسو دا مخونه به همدقئ او دوه منه مخونه هم دي په دې باندې کریم اثر کوي شکر یې زموږ خپل مخ سپین دی زه خو ساده چنګړی په شانتې نه یم خدای ته وګوره دې ښځې نه قلاره شه تا ته یې څه ویلي دي ته پرېږدې ولې د دا هغې نوم ماته اخلي یاره د هغې نوم درته نه علم ویم تا نه اوس قلاره ته خو ته قلاره کښېنه که نه وشه داسې کار وکړه یو ترخه قهوه چې را باندې وڅښه زهر دله ولې نه پخوم ما باندې به ډېره سخت دی زما به خپله په سر درد دی وشه ماله به د پینډال ګولې راوړې وه یا غدي هغه سړي راننوتل درته مې نه ویلي نو څه وکړم چې راغلی نه ویلي خو
راځه کاکا السلام علیکم په ایمان د تم چې بندر باهر ته درو خېجم که څه وکم خو زه راځه دونه کار